د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د طالبانو په اړه تازه څرګندونې کړې دي. هغه د دوشنبې په ورځ ویلي طالبان مې منلي دي او که افغان ولس نور هم خوشحاله کړي. هغه ویلي ژبه بې انصافي ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د طالبانو په اړه هغه څه چې تاسو ګورئ د واورې پړانګ د یو ژر باسقط وکړي. د افغانستان د مقاومت جبهې مشر دوشنبې په ورځ په وینا کې په یو غونډه کې وویل چې د افغانستان د سیاسي او مدني ځواکونو یووالی به د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې حسابونه بدل کړي. احمد مسعود د طالبانو واکمنۍ د واورې پړانګ سره تشبیه کړه چې د خلکو د ارادې خلاف به سقوط وکړي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دوشنبې په ورځ د وینا په 4مه غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو رژیم مشروع رژیم نه دی. هغه ویل مشروعیت د ټوپک په زور نه، مشروعیت د خلکو د ارادې او د رایې له لارې دی. احمد مسعود ویل طالبان پرته له دې چې بله چاره نه لري چې د خلکو ارادې انتخاب ته تسلیم شي، او که دا ډله په داسې یوه پروسه کې شامله شي د خلکو د ارادې استازیتوب کوي، زه به طالبان ومنم. د ملي مقاومت جبهې مشر د خلکو خبره په یوه بله برخه کې وویل که موږ طالبانو ته د افغانستان په یو توکم او ژبه پورې تړلی وګڼو دا بې انصافي ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.